د ایران او اسراییلو جنگ او د اټومي وړانګو د خورېدلو خطر. د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو اوریدونکو، دا مهم رپورټ او په رپورټ کې راغلي لارښوونې د زړه په غوږونو واورئ. د ایران د نتنز په اټومي بټیو باندې تر اسراییلي برید وروسته دا خبره ډېره شونې ښکاري چې اټومي وړانګې هوا ته او فضا ته خورې شي. که د ایران د نتنز د اټومي بټیو تر ویشتلو وروسته اټومي خیرې او ککړتیا هوا ته پورته شي، نو دا هوا به د لویدیځو سیلیو په بڼه په 15 یا 40 ساعتونو کې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته ورسیږي، ځکه چې دا ولایات د ایران سره نیغ په نیغه لګېدلي دي. د نړیوالو او ایراني رسنیو چوپتیا دا شکونه زیږي او څوک نه پوهیږي چې داسې شوي دي او که نه. که څه هم هیڅ نړیوال سازمان چې د داسې توکو خورېدل څاري تر دې دمه یې څه نه دي ویلي. خورې شوې اټومي وړانګې په سترګو نه لیدل کېږي، ولې هوا، باران، اوبه او خوراکي توکي لړي او د ناسور یا سرطان د ساه اخیستلو د غړو یا پړپوسونو او نور ورته غړو او ارثي یا جنیټیکي ناروغیو لامل ګرځي. ولسي لارښوونې: که ورښت او باران وریږي نو محله کوره وځئ او د باران څاڅکو ته لاس وروړئ. په کورونو کې پاتې شئ او ورونه او کړکۍ ښکلکې پورې کړئ. میوې او سابه څو ځله وینځئ او بیا یې وخورئ. مه د باران اوبه څښئ، مه د خړونو ویالو او سیندونو اوبه او مه د هغو کوهیانو اوبه چې بربنډ او سرخلاصي وي. که د جالیو او فلټر تربوز کې او ماسکونه لرئ نو خولې او پوزې پرې پټې کړئ، ګنې نو د لونکیو پلونه خولو او پوزو ته نیسئ په تیره بیا کله چې د باندې او په آزاده هوا کې ګرځئ. د نړیوالې اټومي انرژۍ مشر ښاغلي رافایل ګراسلي په جګړه کې د ښکېلو غاړو نه په کلکه غوښتلي چې اټومي بټۍ مولئ. یاد ساتئ چې لا تر اوسه پورې هیڅ بې پرې نړیوالې اټومي ادارې په هوا کې د اټومي توکو د کچې لوړتیا نه ده ښودلې، او ښاغلي ګراسلي ویلي دي چې د ایران سره په پرله پسې اړیکه کې دي چې په دې هکله یې سمدلاسه خبر کړي. خوږو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې د دې لارښوونو نه خپل خپلوان او د کلي ولس خلک ژر تر ژره او بیا خبر کړئ.